څه وخت مخکې د واخان په رابطه څه خبرې په ټولنیزو رسنیو کې ایستو دورې کېدلې. زه دا وایم، فقط دا یوه جمله وایم، واخان د افغانستان دپاره د سر حیثیت لري. تر څو چې په موږ سرونه پورې وي د افغانستان دا سر به خوندي وي. موږ به د سر په بیه باندې استقلال ساتو. که استقلال او ازادي راڅخه سلب کیږي، بیا دا ژوند نشي بلل کېدلی، بیا دا نظام او دا هیواد نشي بلل کېدلی.